بیبي څوره مینه وه مولا حسین سره، لیکن ما قسم په خدای یو وخت داسې ارڅي څه بیبي خپل ورور ته نه پرېږدوله، مدینې نه ورسره راتله، مرحلې کې ورسره وه، حتی ورور حسین نه رخصتي ورته ډېره ګرانه وه، خو تاریخ کې یوه موقع ده چې راغله ازادارو جمله واوره چې بیبي نه خپل ورور په ویر شوله، ورور ته نه یې پرېږدوله. هغه کوم وخت جمله واوره چې کله دغه بیبیانې مقتل باندې راغللې، کله چې مقتل منظر څنګه جوړ و لکه یوه ګلستان کې ګلونو پاڼې ورژېږي، ټول ګلستان د ګلو پاڼیو سره سور شوی وي، داسې منظر څه کله بیبي وکتل، هره یوه بیبي خپل مین جنازې ته ودرېدله، شریکة الحسین راغله حسین تانې ته ودرېدله، جمله واوره، خو یو وخت راغله ویې څه بیبي د ورور ته نه پرېږدوله، بیبي د ورور ته نه پرېږدوله، چېرته لاړله؟ سجادې غېږې کې واخیستل، جمله واوره، سجادې غېږې کې واخیستل، څه ده ورته یې مالی اراکه تجود بنفسک یا بقیت جدی و ابی و اخی، ترجمه واوره، د ما سجاده و یاره، د ما بابا نخ کې، د ما ورور نشانی، داسې حالات کې تا قسم لکه روح ته بدن نه پرواز کوي، لکه تا روان یې مولا، داسې حالات تا باندې ویلې راغلل، جمله واوره، ورور ته نه پرېږدوله، مولا سجادې غېږې کې نیولی دی، ورته د یی د ما ګرانې ترورې و کیف لا اجزا ولا احلا، ما سجاد به دا حالات ویلې نه کیږي، زه به دا فریاد ویلې نه کوم، ما باندې به زن کدن ویلې نه وي راغلی، جمله واوره، ورته یې سجاده و یاره ویلې کوم منظر ده وکتل، کوم شی ده وکتل، جمله واوره، ورته د یی ما ګرانې ترورې زه چې چېرته سترګې وغړوم منظر داسې جوړ دی لکه ګلونه پاڼې تالې وي، یوه طرف ته مه د بابا حسین ته نه دی، بل طرف ته مه د میړني عباس ته نه دی، بل طرف ته مه شهزاده اکبر ته نه، بل طرف ته مه د شهزاده قاسم ته نه، د ما ګرانې ترورې حالات یې داسې دي لا یکفنون ولا یورون، مظلومیت یې دوره دی، نه ورته چا کفن کړی دی، نه ورته چا قبر جوړ کړی دی، فریاد وکوه مظلومه حسین.